نبی علیہ السلام مبارک ترو ابو طالب سمرا خوری و قربانی دے اللہ رسول سره کړی دی تاریخ چې وګورئ سترګې دیش کې نکیتم چې ابو طالب سمرا د خپل بچی د وراره د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره خوری کړی دی خپل نوم ابو طالب خو تعالی بنو په الله محروم کړه دا الله رب العالمین ایمان نه ورکړه الله رسول خو پلور لیدلان دا چې دنیا تردلو د شپې کولې چې به مېرو وفات شلا د ابوا په مقام باندې ام ایمن رضی الله تعالی عنها ور سره وا چې کله د مېر شاه کړلا نو بیان کوي چې زر راول شل محمد بچای ما په سر نه ولدا چې کیزه تاسو چې بیا مخ په شاړو چې کنه الله رسول نو غایب نو چې بیا په شاور غن چې ورغه غندو دای په غابر باندې پرې تو وړلې مېر ته ته چې سیک نه بیا راون کدا بیاون اور سکیری 6 سال پر عمر شی یتیم بچای پیدا کیری نه پلوشتا نه مرشتا نه خوایند ورناشتا تاریخ واجبہ خبر لیکلی ہے دایو تر کیرشه مړی تا ورکشن ستدل سیک ہوئی نا اتر په کیرشه مړی ګوډه ته حیا ورتللا دیغه تولګی تا ورکشن ستدل مړی تا کتاب لیکي چې الله رسول ډېر حیا نو کو اکثر ادا سے کہو چې حرام شریف شوی بوت شل زمزم بو انا بعد پسند پڑکای وګړو یو سانته وسمسته دي ولې عرب قانون دستور ګورا پکې ما اورېزو چې محمد مصطفی دسترخوان ترون غي مړی ونه پیرا کېدلا ابو طالب باقاعده ویل بچو له غلا مړی ته نزدیک کېږي چې پر محمد وګورانه کله چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دسترخوان باندې موجود او برکاتینه ورسره وروغل کله چې محمد مصطفی ونه د غربت دور به ابو طالب بچونا پناس بند وړي عزت مند الله رسول سره ابو طالب ته عزت مند ورته دا لیکو سره دعا کوله تیر کړه نه بعد ابو طالب سره وخت تیرای 40 سال ته ورسېدو نبوت ورته ملاو شو عزت مند نه بعد د خپل تود سره سمره قرباني وکړل سرداران مکه ټول جمع شول ابو جهل دی ابو سفیان دی عتبہ ولید مغیرہ ربیعہ دا ټول جمع شل ورغه بعد ابو طالب ترغل ورته ویل چې ته د میش مشري سردار مې مست مذاکرات کولې ته ترغلې څنګه راغلی وستا چې تاسو یو وردا بچای مې د محمد نو میرا تاسو ته پاتای کنا ادیو الله خبره کوي د میش خدایونه تاسو بعد را دې خبره کوي دا خبره د میش د برداشت نه کوي میش ته چې مذاکرات وکي دا بچی دې چې سمو طالبای میش پیرا کې خدا الله دا پرېږ دی لا اله الا الله دا پرېږ دی الله رسول یې وغوښتل دغه نه بعد ورته وی د سردارانو طرف نه خبره ابو طالب ورته بچیا د سرداران مشران لوګلي څه خبره کوي او ورته بچیا دولت ته پچار و ته چې د کیم میشن لاګیا مشته صفا خبره وکا د کیم د لا اله الا مهنت ته چې لاګیا کړه دغه نه مقصود دولت ته مجھے دیمرا دی پی در تجامع کی چی دا عرب پمزکا پتونا بل مالدار نہیں دا پھر دوا لا الہ الا اللہ محنت پڑے دوا کتو دے دے پورا لگیا چی چیر شزینا سکیما شزینا دے چی خواشای سیمرا شزینے دے چی خواشای تعداد دیتا شایا گوتا پش دوا قیمت ہوئے میز لانڈائی لا الہ الا اللہ پر دینا میشتا تکلیف تا دا ورته چې کته چې سرداری خوښوي د دې پورا لاګیا چې چې مشر او سردارو ټول عرب قبایل په دا جمع کړي چې ته د میش سردار وې او دا پرېږ دا دغه نه میشته تکلیف تا ورته چې کچېر ته بادشاہي وړې میش ټول جمع کړي ته د میش سربراہ او بادشاہ وې او دا پرېږ دا الله رسول ابو طالب تخپل تر تا وکړل چې بابا دا میرستر کې نصیب تر ورې کوي شي ویشي وکړي چې کدا لره کیا دا وکړو مود زرنا سیک الله درې کی لا اله الا الله پرېږدو دا نشي کېدای اور تاویل ابو طالب ته چې کسا خبره وخلی نه تو خبره نو وخلی یو کې توب نه کې تو اخري دم کې ابو طالب ته غدا وروا
آخری دم کی د نسل د ختموله چې او مانه کا د خپل ورو نو مانه کېږي میشته حواله کا چې کاتنی کې نه حواله کوي نیر چې مانه کوي د عرب قبایل جنگ ته ملاو تړه چې صفه هستی نه د تو خاندان میکاو کی دا غاټه خبره ده کله چې دیو نور الله رسول ته ابو طالب چې بچیا د پیژنې سیکرو غوي د کوم سردارون ډېر په زیر خلک دي بچیا ته راشه دی خبره ومنه دمره بوج د مو په سره ما اچوه چې زه چې ګوای نشم دمره بوج په زونیا ما اچوه چې تیر چې ګوای نشم دا خبره ومنه کله چې الله رسول داسې ورته وکتل چې دا خو مې د پلورې را دی د ترې را دی مې بدل شوې ایسا پرې خودم اړې نو خوړله چې سې پرې زه موجود نو ودی چې راغی بابا زه چې په تو باندې بوج جوړېږم زه د پلور نیکو وطن پرېږدم قریشو دا مکاوې پرېږدم او زه لوړ شو بل وطن ته خو زه خپل الله نشو پرېږدوی زه لا اله الا الله نشو پرېږدوی داسې چې کله روان شو دا د ایخ سړي نه د دغدستان پوښتنه وکړي چې یتیم یې وړیکه سترګړی یا چېرې دا زړه غواړي چې مو دا یتیم بچای چې یوه سره نشته نه یې پلور شته نه یې مېړ شته نه یې د خیر کیر شته چې ایخ درب ته راشي نه یې ورېر شته چې د ایخ په دارو په لغاري باندې کښېوي وایي وا سهاره یې زه تړوي وایي زه ته من د دغې نه پته وکړه چې داسې مناظر غواړي کله چې الله رسول داسې راغونډ شو د کیر نه او سترګې ته یې پړکای ونیو په ژړو شو دغه د بابا زوی د پلور نیکه وطن پرېږده ابو طالب داسې ورته کتل غږ یې په شوکو روان شو بچیا عزم دې مضبوط کا والله لن یصیبک بجمعهم حتی اوسد فی التراب دفینا بچیا دې الله په ذات مې دا قسم وي چې قبایل دغه زیر وي دې وخت رسېدو ته در پرې نږدم ګړون ته چې سې پر په مځکه پوسو او بچیا چې کله خور باندې وړه ګیلا نه کوي دمره پرې نیت یې کړو د خپل ورغه د دفاع دپاره نن تعالی بنو پښه الله تعالی ایمان نه دا ور کړه الله ایمان نه دا ور کړه شعب ابي طالب سے جتنا بائیکاٹ اوشد اللہ رسول خاندان دا سے طرف تا محصور شو ابو جہل ابو لحب قائدہ اعلان کو چتو سے دا خاندان سر دے طرح نکاح مانا دبر سرا نوستوی لوڑ مانا دبر سرا امداد کا اول مانا دی چدر ترسی سلام کئی دے سلام جواب ماور کئیے وہ سلام ما پا بندہ چاہیے خپلے پادورے تے مار پریش دیئے وبا قائدہ ابو لحب چکش چنوی تاجرون ورغلی وچی کچر دے محمد خاندان تو سے نتوشائی پر قیمات کو پر ڈبل ٹریپل قیمات بندے ورکائیے وہ کا بیچرے تو سے دغتا تیور نوستا بدت زیوتائی پیسے ویسے در کاؤں خوشدہ پا خاندان تشای خارس نکیے دومرے مجبور کری دے گئی تا خبر روغلی وا چی دے گئی وڑے بچیوں نے دے گوڑے دے واجنا چکی میں کی اور سڑوئے کولے بارتا خلق آروی دلے دے کا خورے خاندل خدا رحم دل خلق دا سی چیغے وشڑل یا درئی کولے دا خاندان بن کرو درئی کولا دا خاندان بن کرو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویچے مو پاراوا دش پہ پر ٹیم بندے پر شہر ابی طالب بندے جسے بدر نویر نری ویچے دے اللہ پر ذات میں دا قسمی پر کیر شاہ دے تیر ساری ہو دے وڑے بچیوں نے دل ہوئے دے وجہ چکی میں چگے کہولے ویچے اس چے تصور ہو کہ ہم پر دماغ شما اکرام گے دو روشی دا سے خوری ہے دا سے اوڑا حضرت سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویچے شپوخت دا سے رواتل پشا بندے میں تشاورا گیدن پخور شیرہ سے ویچے کلا میں سپا کر چیگ میں کر آگا اوچا سر منوا ویچے ارتا او خوش دل رو میں اڑلا پیے بے میں سپا کرلا ایغن بات پہیر میں پہا کرلا او میں ٹاکاولا ویچے دا میں خوڑلا ویچے دا میں درے ورزے ریزیوا درے ورزے میں پتا تیرے اکلتے دا تولے خوری ہے تاریخ داری کری دی چابو طالب دشکراخت چالا رسول پکیما بیستارا سمنو مشون نباد مقصدان بیا چکلان وقت هم شو الله رسول دیگه بیشتره نه چیک بیوه تا دخپل خاندان بل زونو پیغزوی الله رسول سملو اغا زونو روشت دی الله رسول پا بیشتره سملو چاور بدن چی داوی لکاوی ابو طالب تحرا شپادا سکاوی محمد پخپلا بیشتره نپرر دی یو بل بیشتره تا ویچی دای دیده پورا چکا پمیش چیر داس دشمان رو غلای چی دی محمد مصطفیٰ دی قتل ارادای لرلی مو زرد آغوری چی مو خاندان دا بل زون پکلو
जो मोहम्मद मुस्तफा कुर्बान नशी देमा पर खोरी इज्जतमंद अबू तालिब और सारा कड़िए इज्जतमंद ताला बनो पुशा अल्लाह ताला ईमान नदर कड़ा बेतलाबा खल्क ताला रब्बुल आलमीन ईमान इल्म कुरान नदर काई ताजा अल्लाह रब्बुल आलमीन दस्तूर दा